تدوي او مسلمانانو ته په عموم کې زمونږ دین ته د عربانو دین وایي کنه نو بیا یریږم چې کله راوتلې لکه ګوره یو خو داسې دی ګوره څه کوم خالد بن ولید څه کوم هغه عرب ده یا فاضل اوس بیا وایم دا خبره خو زه وایم خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه یو صحابي و زه اوس فی الحال د افغانستان په حالاتو غږیږم ما سره ولې په تیر تاریخ د اسلام غواړي بحث وکړي ضرورت یې څه ده زه اوس وایم چې زه نه غواړم په هغه باندې بحث وکړم دا وضاحت نوروز ورکړی ده هغه ویلي دي چې ته دا خبره چې کوې ته د احمدشاه ابدالي خبره کوې نو که یو سړی تر هغه لوی قهرمان درته معرفي کوي ته بیا ولې داسې بېباکه دا اوس هم ما غلطي وکړه نشنالیستي باندې نه تا ویلي چې که په نشنالیستي باندې ته وایې پرون د ګوره بیا تاسو غټ مهارت دا ده چې تاسو په مړو باندې سیاست کوئ تا د ډاکټر نجیب بار یادونه کوله ما غوښته چې په هغه هم زه تا سره وغږیم چې ته د ډاکټر نجیب وینې تا ته ولې ارزښت تر هغه 2 میلیونه زیات شهیدان ارزښت لري چې همدغه ډاکټر وژلي دي آیا ته ډاکټر نجیب پیژنې؟ بس موتا په نوروز باندې دی دا تیر تاریخ موتا ډېر هغه ولې ارزښت نه دی نه په هغو باندې هم غږېږو اوس بحث د مو د تا دا نه ده بحث د مو د تا نوروز که په نوروز کې ګوره نوروز زما په دې غدو خبرو باندې وکړله او دا خبرې وکړلې چې تا غلطه خبره کړې ده ما په دې خبرې باندې دی ولسته وضاحت هم ورکړ ما پرې رب نه بخښنه غواړم زه دغه خبرې د پاره زه چانه خو بخښنه نسم غوښتلی ځکه بخون کې خو رب ده اوس راځو همدغه ښاغلي نوروز ولې د محمد بن سلمان په اړه خبرې ونه کړلې چې د کعبې د پاسه جنیفر لوپیز وګډوله دا بالکل دا د نوروز خپل شخصي نظر ده پوسله د نوروز خپل شخصي نظر ده تا ویل نوروز قاتل ده قاتل هم دی نوروز قاتل ده کنه دلیل یې درته وجه څه ده وجه دا چې ټاکس ورکی هغه ټاکس باندې زی فلسطینیان شهیدانېږي کنه شهیدانی ته د فلسطین مجاهدینو ته شهیدان وایې زه د فلسطین په سیاست کې بحث نه لرم زه د عامو خلکو باندې غږیږم بحث نه جهاد سیاست نه ده دا جهاد عبادت ده نه جهاد عبادت ده دا سیاست نه ده ګوره تاسو خو جهاد وکړه کنه چې اوس 40 میلیون ډالر د امریکا نه اخلي دا بحث نه در سره لرم بحث زه د دا کوم د سره ګوره فلسطین مجاهدینو ته شهیدان وایي که نه وایي ګوره زه د هغو په شهادت او په نه شهادت باندې بحث نه لرم زه د عام ولس خبره ده ولې نه لري عام ولس نو بیا ته چې کار از د عام ولس خبره کې ولې ته جهاد نه منې ته جهاد نه منې دا د حماس ډله چې ته څومره دوی مجاهدین بولې د حماس ډله نه یو جهادي غورځنګ د بیت المقدس مدافعین په جهاد ایمان او باور لري که نه لري زه به شک لرم خو په دې اوسنی عصر کې ټول سیاست ده څوک په اوسنی عصر نه جهاد باندې په جهاد حماس پرېږده خدای دې وکړي چې لوري په برمنګم کې اوسېږي په جهاد باور لري که نه لري بېشکه لرم خو د اوسنی عصر کې هیڅ چا هم جهاد نه دی کړی ټول وطن خرڅ کړی ټول غلامان دي جهاد سره کمی ودرېږه طالبان نجیب شهید ده د شهید ډاکټر صاحب نجیب بالکل شهید و په دې خوري سریخه په دې ولس په ډیورن باندې نو د شهید لقب چاته ورکول کیږي چې جهاد کوي کنه نه یوازې خدا نه سوچ چې چاته ورکول کیږي چا پر ګوره د تاسو په سیر یو يرغلګر ډله هغه وخت کې د طالبانو په نامه باندې راغی په افغانستان کې د افغانستان ولسمشر چې د خلکو ولسمشر و دی ولس انتخاب کړو هغه مو په شهادت ورسول یعنی څه یو ودرېګه شهادت خو طبعا خو مجاهد يرغلګر سو نجیب مجاهد سو یو طرف خو به شهیدی نو خو جهاد نه کوي هر هغه څوک چې ته په ناحق باندې وژني هغه شهید په دیموکراسي باور لري بالکل یې لرم نجیب د چا پر رای باندې راغلی وتی وای ته خو دې شان وای ترته چیرته انتخابات کړیو
تاسو د کوم اسلامي او شرعي حکومت وسه چې ته د دیموکراسي نه نجیب ته وای د افغانستان مشروع ولسمشر په انتخاباتو راځي. نجیب چیرته انتخابات کړي؟ کله ډاکټر صاحب نجیب په شهادت ورسېد هغه خو ولسمشر نه شهادت نه ته وای نجیب پر رای د چا پر رای راغله؟ ګوره ولس باندې نه زه د سره بحث کوم. ګوره کنفیوز نه نجیب د چا پر رای راغله؟ ګوره خیر ده نجیب د چا په رای راغله؟ زه اوس درته وایم خیر ده ماته غوګونیسه خغله ما خبر ته غوګونیسه. لومړی خبره خدا ده چې د مجاهدینو او د ډاکټر صاحب نجیب ترمنځ دغه کیسه او د تاسو ترمنځ ډیره لویه فاصله و. ډاکټر صاحب نجیب په هغه وخت کې چې تاسو په شهادت ورسو نو ولسمشر و نو وروره کاندید شهادت نه په شهادت خو باندې به خبرې کوو چې شهادت چی شهادت چاته وای شهید چیشته وای. نجیب د چا پر رای راغله ده؟ هغه جلا بحث ده. تا د افغانستان یو وګړی وشو عام وګړی دی هغه وخت وژل آفرین وژلې مې ده صحیح شو. ما نجیب وژلی ده. نجیب په پولیګون کې او په هرات کې 4,000 انسانان په یوه ورځ شهادت رسولي. دا ادعاوې دي ادعاوې نه دي ثبوت حقیقت. ودرېږه بله خبر درته کوم نجیب ارګ ته څنګه لاړه ما ته ووایه مهرباني. تا ته ما وویل که نه په دې باندې زه که در سره بحث نه کوم که ته دا فکر کوې چې نه ما سره خیر ده ما ته بحث نه بار نجیب ته شهید وایه 4 میلیونه 2 میلیونه شهیدان تر خاورو لاندې پراته دي هډوکي ورک دي. هغه د یو ورځ یاد نه کړه. د امریکا په وحشتونو د خبرې ونه کړې. سنوار نه پېژني د فلسطین له غمه مړې. راځه ماته نجیب نن تعریف کا ټولو کمونستانو سیکولرانو ته د نجیب ملاتړو ته چیلنج د نجیب څنګه ارګ ته ننوته مهرباني. ګوره غوږ ونیسه. لومړی خبره خدا ده ډاکټر صاحب نجیب نن ورځ موږ په منځ کې شتون نه لري. که چیرې د قتل او د وژنې خبره ولې یادې تر ودرېږه خبره دلته کو اوس دلته خو غوږ ونیسه که نه خبرې دې وکړې اوس په غوږ ونیسه. لومړۍ خبره ډاکټر صاحب نجیب په هغه وخت کې په شهادت ورسېده چې هغه وخت کې مشر نه و. دویمه خبره د چا چې په قتل رسېدلی او د چا په واسطه باندې بېعزتي شوې هغه تاسو کړې. ملا صاحب محمد عمر په وخت کې مونږ کړې ده په شتون کې مونږ کړې ده و شکه دقسې مونږ کړې ده و دقسې ووایه. ما مې اورېدل 15,000 کسان ناست دي. ما مې د پلار د طالبانو پلویان ما مې د پلار قاتل وژلی. د پلار قاتل مې خپل وژلی. بس د ما پلار په پولیګون کې ژوندی باندې نور بحث نه لرم. خپل انتقام واخلم. نه زه در سره بحث لرم. نجیب ته د شهید وایه د چا پر رای راغی ارګ ته څنګه ننوته؟ هغه د جرګې په واسطه باندې ولسمشر و. خبرې د کومې جرګې؟ ښاغلی مبین تا سره که زه چېرته دغسې بحث وکړم هېڅ پې نتیجې ته نه رسېږو. په ارامه باندې به زه ته څو خبرې سره بدلې را بدلې دا ولس په حقیقت باندې پوهېږي. دلته دا ولس تاسو دا وویل چې ډاکټر صاحب نجیب موږ په شهادت رسولی موږ په دار باندې که خبره ختمه. له دې نه خواته زه هېڅ بحث نه لرم. ډاکټر صاحب نجیب ښه سړی و. ډاکټر صاحب نجیب بد سړی. خو دا خو معلومه خبره ده. خو د طالبانو حکومتو طالبان چې کابل ته لاړه نجیب په دار که نو دا خو معلومه خبره ده. دا طالب له دې انکار کړی ده. اوس که چیرې د قتل عام خبره کوئ که د قتل عام خبره کوئ دا اوس په کندهار کې له یوه مخې اچکزي وژلي دي. اچکزو قتل عام تاسو شروع کړی. دروغ وایم. اچکزو ته راځو ټول در سره بحث کوم. 10 ساعته در سره کینم. نجیب د چا په رایه راغی ارګ ته څنګه ننوته دغه ماته وضاحت راکړه. زه درته وایم که نه د هغه نجیب زما کوچای ودرېږه. نعیم کوچای زما د قوم مشر جنازه یې وړې ده په خپله په پکتیا کې په خپلو لاسونو. نجیب د تاسو نه ده زمونږ د قوم ده. ستا قام دغه نعیم کوچی وړی ده. نعیم کوچی وړی ده. ستا ولسمشر ملا حسن هم ده. ملا محمد حسن هم د تا ولسمشر ده. تا وویل چې د ما مشر ده. چا وویل؟ زه وایم په کوم عقل او منطق ته ما هغه مشر ګڼي؟ زه خو هغه سره لا خبر په کوم عقل او منطق ته نجیب زما مشر ګڼي؟ په کوم عقل او منطق؟ مهرباني دا خو ډېره ساده خبره ده. دې ولس ته به دا مخته کېږدو. خو د دغه 2 سوالونو جواب راکړه. نجیب کومه رایه
ارګ ته څنګه ننوته جواب یې راکړه واسطه باندې ولسمشر و نور څه شی و کومه جرګه بیا پسې مطالعه وکړه کنه کومه جرګه خو مطالعه ما کړې د کومه جرګې فیصله کړې ده چې نجیب د ارګ ته لاړ شي اوس مهرباني وکړه تی وایه زه خو درته وایم چې د جرګې په واسطه باندې ولسمشر څه ته وغږېږه زه درته وایم د کرملن د مسکو په زور د روسانو د فوج په زور د خاد رئیسو زرګونه خلک له تیغه تیر کړل لاړل په ارګ باندې ننوته د حافظ الامین په خوله باندې بالغ ترکیه خو ده ارګ ته ننوته مجاهدینو وډه